عزتمندو نن سبا په سوشل میډیا باندې یو کس باره کې خلک لګیا دي چې هغه خپل کوروالا غانو بجانو طرف ته راوستل ده. خو مونږ به دې طرف ته خبر راګرځو چې مونږ به یو کس ټارګټ کوو نه، بلکې مونږ به د اسلامي تعلیمات په باره کې خبره کوو چې اسلام مونږ ته څه تعلیم راکړی دی. نو عزتمندو الله رب العزت په قرآن کې فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الفواحش. الله رب العزت فرمایلی دی بے حیاي ته منځ دیکھیږي. نو عزتمندو غور وکړئ چې الله رب العزت مونږ ته صرف دانه دی ویلي چې تاسو بے حیاي ما کوئ، بلکې فرمایلی دی چې بے حیاي ته نږدې ما. نو عزتمندو مسلمان ته داسې کارونه نه دی کول پکار چې هغه د بے حیاي طرف ته انسان بوزي. عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې حیا د ایمان حصہ ده، د ایمان یو شاخ دی. حیا صرف د لباس نوم نه دی، حیا پسترګو کې هم ده، په خبرو کې هم ده، په لباس کې هم ده. دغه شانتي انسان پر رویه کې هم حیا ده. یو مسلمان سړی ته پکار دی چې هغه د خپل کور والو باره کې هم سوچ وکړي او فکر وکړي چې د هغه په کور کې څومره حیا ده او څومره بې حیايي ده. الله رب العزت په قرآن کې بل ځای کې فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، تاسو خپل ځانونه او خپل اهل او عیال د هور نه بچ کړئ. یعنی مسلمانانو ته خطاب کړی دی الله رب العزت چې خپل ځان سره سره د اهل او عیال هم خیال وساتئ، هغوی هم چې د جهنم نه بچ کړي. نن سبا په سوشل میډیا باندې د غانو بجانو او دغه شانتي رقص ته دغه خلک پکې محفلونه جوړي او غانې بجانې وي. دې ته یو سیر او تفریح والا نوم ورکړی شوی دی. دا مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی. مخکې به دا محفلونه بد ګڼل کېدل چې چا به کول، او نن سبا یې خوند دپاره خلک کوي. نو مسلمان ته پکار دی چې هغه سوچ وکړي چې آیا دغه کارونه زما ایمان مضبوطی یا کمزورې کوي؟ آیا زما ماشومان مو په دې محفل کې حیا زده کوي که حیا به ختمی؟ آیا د قیامت په ورځ به زه د دې عمل جواب ورکولی شم؟ نو موږ ته سوچ پکار دی عزتمندو چې په دې خبرو باندې سوچ وکړو. نو زما عزتمندو زموږ د کور چې کمې ښځې دي او زموږ ماشومانان دي، دا د الله رب العزت نه یو امانت دی زموږ سره. نو دې سره محبت کولو سره سره د آخرت خیال هم ساتل پکار دی، دوی ته دین خودل هم پکار دی، حیا ورته هم خودل پکار دی، د بې حیايي نه بچ کول هم پکار دی. نو عزتمندو د ښځو دپاره هم دغه حکم دی چې هغوی د خپل عزت د خپل دین چې کوم حدود دي هغه وپیژني او د هغې حفاظت وکړي. د اصلاح طریقه څه ده عزتمندو؟ موږ ته اسلام ښه ښایسته طریقه ښودلې ده. که یو کس غلط کار کوي نو موږ ته دا نه دي پکار چې هغه ته کنځلې وکړو، خندا ورپسې وکړو، بد رد ورته ووایو او د هغه بېعزتي وکړو، بلکې په حکمت او نرمۍ سره هغه ته نصیحت وکړو. نو موږ ته دا نه دي پکار چې پلانې کس لاړلو تباه شو برباد شو، بلکې دا ویل پکار دي چې موږ ټولو ته د الله نه د یری ضرورت دی. موږ ته د خپل زندګۍ د خپل اولاد زندګي دغه شانتې څومره چې دي دا ټول د بې حیايي کارونه د داسې ماحول نه بچ کو چې هغه موږ د الله نه لرې کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ لرې کوي او زموږ آخرت تباه کوي. نو الله رب العزت ته زموږ په زړونو کې حیا پیدا کړي. الله دې موږ د بې حیايي ماحول نه د ګناهونو نه محفوظ وساتي. الله دې زموږ اولاد نیک عمله کړي او زموږ په کورونو کې دې قرآن، سنت او حیا والا ماحول پیدا کړي، او موږ دې د هر هغه کار نه محفوظ وساتي چې په ورځ د محشر هغه زموږ دپاره د شرمندګۍ باعث جوړیږي.